دا تقریبا 7 کاله کېږي چې پله پسې دا مسله موږ ذکر کوو. هغه دا چې په اذان کې اوبه څښل، په اذان کې ډوډۍ خوړل، په اذان کې چای څښل، په اذان کې دوا خوړل، ګولۍ خوړل، غرض د خوړلو د څښلو او د کور والا تعلق دا ګرد په اذان کې منع دي. د اذان معنا دا ده چې اذان مؤذن شروع کې ګوا روژه شروع ده، چې روژه نه شروع سوی اذان کوي نه مؤذن. چې اذان شروع سو که سپین سری ده په کور کې، که سپین ږیری دی، که ناخبره دی، هغه ته د اواز ورسوي ورته روژه دې فاسد سو. چې اوس ته په اذان کې اوبه څښې، ډوډۍ خورې، چای څښې، ګولۍ خورې یا د کور والا سره تعلق ساتي، شرعي مسله دا ده چې که دې دا هر عمل وکړي هغه روژه دې خراب سو. او بیا پر دې هم اکتفا نه ده. که یو سړی ناخبره و د هغې ورځې روژه به راګرځي، او که خبر و بیا هم کوله 1 شپېته روژې باندې اوړي. نو اوس دومره اساني ده، د پخوا وخت نه دی چې خلکو به په ټیم باندې خلک خبروله یا به اور بل کړي. اوس د هر ځوان سره موبایل دی، په دا موبایل کې دننه دا نقشه چاپ شوې ده. وخت معلوم که مؤذن دی اذان یې د مخه وکړي، وروسته یې وکړي، په اذانګر سره روژه مه نیسه. نه روژه د اذان سره تعلق لري، نه اذان د روژې دپاره کېږي. اذان دا 11 میاشتې کېدی که نه کېدی، نو 11 میاشتې خو روژه نه وه. اذان د لمانځه دپاره کېږي. زموږ د خلکو بستانې چې کوم رئیس دا ذهن جوړ شوی دی چې روژه و اذان یې پله تړلي دي. روژه چې ده د سپېدو سره تعلق لري، لمونځ چې دی د اذان سره تعلق لري. روژه پر اذان مه نیسه، مه ماتوه پر اذان.